سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. موږ سره په لاین باندې نومان احمدزی چې د فرانس نه موږ سره په لاین دی او د کلام دپاره ورته موږ خواست کوو چې موږ ته خوندور کلام ډالۍ کړي. نومان احمدزی صاحب، تاسو موږ ته خپل خوندور کلام ډالۍ کړئ. اول خو سلامونه او نیکې هیلې احترامات. زه دا وخت خپل چینل کې مخاطب یم. ادریس جمال صاحب ډېره مننه کوم چې ماته موقع راکړه. کلام دی چې ما چې د اشنا د مخ کلنګ کړی، دا احسان په ما باندې ملنګ کړی. ما خو د وطن په نامه مه وژنه، ما خو د وطن په نامه ننګ کړی. چا خو د پښتون په نامه مړ کړلو، چا خو د پښتون په نامه جنګ کړی. او ورشه لږ تپوس د دې جابر وکړه، ورشه لږ تپوس د دې جابر وکړه، ما د یا قربان سره آهنګ کړی. او ورشه لږ نومان نه اوس تپوس وکړه، ورشه لږ نومان نه اوس تپوس وکړه، تورې د پایزیب په شانتي شړنګ کړی. د خپل چینل د مینوالو ډېره مننه کوم او چې موږ ته غوږ نیولو. تاسو یو جهان مننه او دا کلام دې تاسو ټولو ته ډالۍ وي. ګرانو مینوالو، دا موږ سره نومان احمدزی چې د فرانس نه موږ ته کال کړی و او د چینل په باره کې خبرې هم وکړې او خپل کلام یې موږ ته هم ډالۍ کو. نومان احمدزی، ستاسو یو جهان مننه او امید کوو چې بیا به هم موږ سره په خپل چینل کې شرکت کوئ. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.